بالاخره د کوڅې مشرانو ته زنګ ووهل شو. یو میرمن هم ورسره وه. یو څادر یې راکړ. ټول د زیارت پر لور روان شو. خلک ډیر وو. چې هلته ورسېدم هیڅ ښځه نه وه. یوازې شاوخوا مې له نارینه‌وو ډکه وه. 2 نورې میرمنې هم زما تر څنګ راغلې. فکر کوم هماغو نارینه‌وو خبر ورکړی و. زما تر څنګ ودرېدل. یو سړی چې فکر کوم تر ټولو مشر و. ویې پوښتل لورې دلته څه کوي؟ هغه سړی څوک و؟ ما غوښتل کیسه ووایم خو ژبې مې کار نه کاوه. یوازې مې وویل زه یې تښتولی یم او دلته یې راوستی یم. یوازې زه نه یم. 2 نورې میرمنې هم په همدې ډول غولولې دي. نور مې څه نه شو ویلی. نه پوهېدم دوی څه سره وویل. یو میرمن وویل باید هغه سړی پیدا شي او ته ورسره نکاح وکړې. په ژړا مې وویل مهرباني وکړئ له ما سره دا کار مه کوئ. پورته شوم. ومې ویل زه فیروز نه غواړم. مهرباني وکړئ. یو له هغو نارینه‌وو چې تر ټولو ځوان و ویې ویل زه د دې میرمنې ټول مسؤلیت پر غاړه اخلم. ټول کېناستل. یو ځای خبرې یې کولې. زه د دیوال څنګ ته ناسته وم. یو له هغو میرمنو وویل وینې د آقای مراد هیڅ فکر نه کوي چې دا نجلۍ پاکه نه ده. ککړه ده خو بیا هم چمتو دی چې ورسره واده وکړي. څه ګټه؟ دوی یوازې خپل سرونه خوځول. زه غلی وم. حیرانه وم. خپل برخلیک ته ولاړه وم. له کوم ځای راغلم او کوم لور ته ځم. یو دسترخوان یې خپور کړ. هغه سړي چې ښاغلی مراد و هیڅ زما خواته یې هم نه کتل. زما نه لرې کېناست او هغه سړی چې تر ټولو مشر و د عقد دعا لوستل یې پیل کړ. نو تازه پوهه شوم چې فیروز بې غیرته دروغ ویلي و. په پای کې هم له ما او هم له ښاغلي مراد وپوښتل شول چې آیا راضي یې؟ ما وویل هو. ښاغلي مراد هم وویل هو. ویې ویل باید لاړ شئ. د کورونو مشخصات ورکړئ او امنیتي حوزې ته هم خبر ورکړئ چې نور دا ډول پیښې ونه شي. د مهناز کور مې ور وښود. د فیروز څېره مې تشریح کړه او هر څه چې د فیروز پورې تړلي وو بیان مې کړل. ښاغلي مراد د موټر دروازه خلاصه کړه. ویې ویل وفرمایئ. کېناستم. اول یو داسې ځای ته ولاړو چې ډېره ګڼه ګوڼه وه پکې. ویې ویل غواړې چې ښکته شې؟ ومې ویل نه. ډېر با احترامه خبرې یې کولې. څو دقیقې وروسته بیرته راغی. یوه لویه پلاستیکي کڅوړه یې راکړه. ویې ویل وفرمایئ یو نظر پرې واچوئ. که خوښه مو نه وي بدله به یې کړم. خدایه څادر و. یوه سپینه بله توره جامې یې ساده وې خو د ښکلو رنګونو او کمربند سره ټولې جامې ښایسته وې. ومې ویل نه همدا ښې دي. هیڅ یې ونه ویل. حتی زما خواته یې ونه کتل. ورو ورو ماښام شو. ښایسته وې. موټر یې د یو ژیړ رنګ دروازې مخې ته ودراوه. ویې ویل ښکته شه. زه موټر دننه راوړم. دروازه یې خلاصه کړه. باور مې نه راتله چې دا هر څه حقیقت دی. له ګلونو او ونو ډک و. زه د دروازې خواته ورته ولاړه وم. له ما نه په واټن کې روان و. سر یې ټیټ نیولی و. د هغه کور ته ننوتلم. د میرمن مریم له کوره هم ښایسته و. ډېر ښایسته خو هیڅ سامان پکې نه و ایښی. یوازې قالینه وه او یوه الماریداره کوټه وه. یوه یې خلاصه کړه. ویې ویل څو وخته په دې کوټه کې اوسه. کوټې ته ننوتلم. ښایسته کوټه وه. یوه المارۍ یې درلوده چې خلاصه مې کړه له کالیو او توشکو ډکه وه. ای خدایه د غرمې لمونځ مې نه و کړی. ژر پاڅېدم. ومې ویل بښنه غواړم. زه څنګه اودس وکړم؟ اول یې شکمن راوکتل. بیا یې ژر سر ټیټ کړ. ویې ویل د ماسپښین او مازدیګر وخت تېر شوی دی. ما ته یې د تشناب ځای وښوده. هیڅ یې ونه ویل. اودس مې وکړ. ومې لیدل چې هلته څنګ ته حمام دی. ژر مې یوه له هغې جامو څخه واخیسته. ومې ویل اجازه شته چې غسل وکړم؟ ویې ویل توبه خدایه هو کولی شې. دا ستاسو خپل کور دی. فکر کوم ته پوه نه یې چې زموږ سره نکاح شوې ده. ومې ویل مننه چې زه مو وژغورلم. یوازې سر یې وخوځاوه. په بالښت یې ځان تکیه کړ. هیڅ یې ونه ویل. حمام ته ولاړم. خپل کالي مې ومینځل. لږ نور کالي هم د ښاغلي مراد و. هغه مې هم ومینځل. هرې خواته یې لامپونه نصب کړي وو. کتل مې لکه شیخانو په شان. جامې یې اغوستې وې. ډېر ښایسته ښکارېده
چې سترګې پر ما ولګېدې. ویې ویل ځان مه ستومانه کوئ، زه به خپل کالي په خپله ومینځم. له دې وروسته مهرباني وکړئ بې اجازې زما وسایلو ته لاس مه ورکوئ. د پخلنځي دروازه یې خلاصه کړه. ویې ویل خواړه په پخلنځي کې دي، که مو زړه وي ویې خورئ، زه جومات ته ځم. دروازه یې بنده کړه. تیاره شوې وه. لمونځ مې وکړ. بیا مې وژړل. هر څه راته ناپېژندل شوي وو.